سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر په موږ د پښتو نیوز یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ده. پاکستاني ځواکونو نن سهار د بالوسو یوالي غورځنګ مشر مهرنګ بالوس او د هغې ملګري نیولي دي. د بالوسو د یوالي غورځنګ خبر ورکړی چې د شنبې سهار د ورځې دویمه نیټه سهار مهال په بلوچستان ایالت کې د پاکستان امنیتي ځواکونو ډاکټر مهرنګ بالوس او د هغې یو شمېر ملګري نیولي دي. د دغه غورځنګ غړو ویلي چې لا تېرې ورځې راهیسې د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې د ډاکټر مهرنګ بالوس په مشرۍ د بالوسو د حقونو لپاره اعتراضي ناسته پیل شوې وه چې د پاکستان امنیتي ځواکونو هڅه کوله چې خپاره واره یې کړي. داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې تېره ورځ هم پر دغه ناسته پاکستاني پولیسو ډزې کړي دي چې په پایله کې د دغه خوځښت 3 غړي وژل شوي دي. ډاکټر مهرنګ بالوس تر خپل نیول کېدو 6 ساعته مخکې پر خپله ایکس پاڼه د 12 کلن هلک نحمت بالوس انځور خپر کړی او ویلي دي چې پاکستاني پولیسو د دوی پر اعتراضي ناسته د برید پر مهال په ډزو کې وژلی دی. د بالوسو یوالي غورځنګ په خبرپاڼه کې ویلي چې نن سهار 5:30 بجې په کوټه کې د دوی پر اعتراضي ناسته د پاکستان امنیتي ځواکونو برید کړی او د ډاکټر مهرنګ بالوس په ګډون یې د دغه غورځنګ ځینې نورې ښځینه غړي هم نیولي دي. په خبرپاڼه کې راغلي دي چې پاکستاني پولیسو د برید پر مهال اوښلن ګاز شیندلي، اعتراض کوونکي یې په لرګیو ډبولي او سخت یې شکنجه کړي دي. د بالوسو یوالي غورځنګ ویلي دي چې د پولیسو په دغه تاوتریخوالي کې د دوی 3 تنه لاریونوال هم وژل شوي دي. پخواني سناتور او د ملي دیموکراتیک ګوند رهبر غړي افراسیاب خټک له بالوسو سره د پولیسو نننی چلند غاندي او د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې نیول شوي کسانو ژر تر ژره خوشي کړي. نوموړي خبرداری ورکړی چې له بالوسو سره دغه ډول چلند به په بلوچستان کې وضعیت لا کړکېچن کړي. د ډاکټر مهرنګ بالوس په مشرۍ د بالوسو د یوالي غورځنګ د پاکستان حکومت او پوځ پر ضد له دې امله سوله ییز لاریونونه کوي چې ګوند د دوی زرګونه ځوانان یې له درکه کړي دي. د بالوسانو د حقونو دغه مبارزه او د هغې ملګري نیوکه کوي چې پاکستاني پوځ د بلوچستان نسل وژنه پیل کړې ده. تر دې دمخه هم د بالوسو یوالي غورځنګ بېلابېل لاریونونه او ناستې د پاکستان د امنیتي ځواکونو له لوري ګډې وډې شوي دي.